ګناه یو داسې بد عمل دی چې هغه د انسان څخه راحت اخلي، د انسان د زړه اطمینان او سکون ختموي. یو انسان به د تمام دنیا نعمتونه لري، ډیر زیات شتمن به وي، مالداره به وي، هر څه چې وغواړي هغه ته به یې لاسرسي کیږي، لیکن د زړه راحت به یې نه وي، د زړه سکون به یې نه وي. نو وجه دا ده چې هغه انسان به په یو ګناه کې مبتلا وي، د خپل ځان سره د خپل حساب وکړي چې نن په دې 24 ساعته کې تا کومه ګناه کړې ده. خپل ټول ورځې معاملات نور دا وخت تېرېدل دې را لحاظ کې د خپل ځان سره حساب دې وکړي چې ما کومه ګناه کړې ده، یا د دې د مخ زه په کومه ګناه کې واقع وم. تاسې به ډېر وخت اورېدلې هم وي او لیدلې به مو هم وي چې یو انسان ګناه کوي ډېر بې راحته وي، اخر د هغه انسان خپله دې ته مجبوره کېږي چې بس ځان مړ کړم، خودکشي وکړم، د دې ژوند د ځان خلاص کړم. که څه هم ډېر زیات شتمن به وي، مالدار به هم وي، یعنې هر نعمت به ورسره وي، خو لیکن دی به د خپل مرګ تلاش کوي. وجه دا ده چې دا انسان کومه ګناه کوي، په دې ګناه باندې زړه تور شي، او چې کله زړه تور شي بیا دې زړه ته راحت او سکون هیڅ وخت نسي میلاوېدلی تر څو چې په اخلاص توبه نه یې کړلې، الله تبارک وتعالی ته تسلیم شوی نه یي. سکون، اطمینان، راحت دا ټول په اسلام کې دی، دا ټول د الله تبارک وتعالی د نبی صلی الله علیه وسلم په فرمان برداری کې دی. بیا ډېر وروڼه او ډېرې خویندې دا وایي چې مونږ ځانونه څنګه اصلاح کړو، ګناه څنګه پرېږدو. د دې یو تدبیر حکیم الامت علامه اشرف علي تهانوي رحمه الله یو عجیب تدبیر لیکلی دی، تاسو ته زه هغه وایم. اول خو دا یو انسان دی پوره کوشش دا وکړي ګناه دې پرېږدي، ګناه دې نه کوي، خپل کامل کوشش دې دا وکړي د صغیرې ګناه څخه او د کبیرې ګناه څخه دې په کلکه باندې ځان وساتي. هره ګناه چې وي هغه ته د حرام په نیت ګوري، هغه ګناه څخه دې ځان ساتي. خو لیکن که بیا هم ګناه د انسان څخه سوی وي، په یو ګناه کې مبتلا وي، نو بیا طریقه دا ده چې ماخوستن دې 2 رکعاته نفل وکړي د توبې په نیت باندې. هر ماخوستن دې دغه عمل کوي، 2 رکعاته نفل چې وکړل بیا دې پر دغه ځای باندې کم از کم 10 منټه 10 دقیقې کښېني، نو خپل رب العزت ته به ووایي چې یا الله ډېر زیات ګناهګاره یم، ډېر زیات ګناهونه مې کړي دي. د خپل ټولې ورځې ګناهونه به خپل ذهن ته راولي چې دا ګناه مې کړې ده، دا ګناه مې وکړه، دا عمل مې د شریعت مخالف وکړي، دا عمل مې د سنت مخالف وکړي، دا ټول ګناوې دي. هغه ټول ګناهونه دې را لحاظ کړي، د خپل ځان سره د خپل حساب وار وکړي. نو کله چې دا حساب وکړي بیا دې رب جل جلاله ته لاسونه پورته کړي، خپل رب ته دې ووایي چې یا الله زه یقینا ډېر ګناهګاره یم، ډېر نالایقه بنده یم، زما سره داسې سبب نشته چې زه د ګناه څخه ځان وساتم. یا الله ستا په اراده هر څه کېږي، ته مې د ګناه وساته، ته خپل کومک را سره وکړه، ته مدد را سره وکړه. نو انشاءالله ډېر ژر به انسان په خپل ځان باندې پوه سي چې په دې کې څومره بدلون راغلی دی، څومره همت ورسره پیدا سوی دی. د ګناه څخه به د ده بد راځي، ګناه به پرېږدوي. هره ورځ دې په اخلاص باندې دغه توبه باسي، ماخوستن 2 رکعاته نفل دې وکړي، بیا دې دغه دعا کوي. که هغه ګناه ژر پرېنږدي، یو خو یې به په وخت ناوخته خامخا پرېږدي. دویمه دا چې د هر ماخوستن توبه باسي په اخلاص باندې، نیت یې د اخلاص وي، نو په دغه ورځ کې چې کومه ګناه کړې وي هغه به الله تبارک وتعالی ورته معافوي. اخر به په دې کې اخلاص پیدا سي، هغه ګناهونه به هم پرېږدوي. دا یو عجیبه طریقه علامه اشرف علي تهانوي رحمه الله لیکلې ده. نو انشاءالله دا ډېره مفیده طریقه ده، هر مسلمان باید عملي کړي، هر مسلمان باید په خپلو ګناهو باندې اقرار وکړي، د خپل ځان اصلاح وکړي، د اصلاح دعا ځان ته وکړي. نو دغه عمل به په ورځ کې په 24 ساعته کې فقط 10 دقیقې 10 منټه کې د ستونزې به ختم سي
الله تبارک وتعالی به در سره مرسته وکړي او د ګناهونو به وژغورل سي. دغه طریقه ده. الله تبارک وتعالی د هر مسلمان ته د دې د عملي کولو توفیق نصیب کړي. انشاءالله مسلمان به خپله په دې باندې پوه سي چې څومره بدلون په ده کې بیا راغلی دی.